واو what a beautiful ښځه چې اخر د چا به وي دا ښځه څه مزېدارې خمارې سترګې لري ګلبدنه بچې خوښه دې نه ده چې معلومات ورنه وکړمه چې د کوم ځای ده او د کوم ځای نه ده ډېره مې خوښه شوله ښه او والله مسوده بچې سمه هوره ده هوره لکه ځمکې ته چې هوره راکېوتي د کابل مړه ده مړه به څوک خواري په قسمت باندې خواري کنه زموږ په قسمت باندې داسې ښایسته د کابل مړې نه رسېږي او والله چې زړه یې رانه ویوړو نو مسوده بچې یا لکه مسوده او حکمتیاره دا ځان سره څه پسېږي دا زما ښځه ده نوم یې بېنظیره ده او ډېره ګندګیره ده او دا د دې ټول کلي مشره ده مشره د دې په مخ کې ګوره ټرت ونه کړې ټرت کنه ټرتر بل درنه وباسي ګوره ښه او که نه دا ګوره ډېره ورانه ښځه ده او احترام وکړې احترام یاره اسیف زرداري چې دا ستا ښځه ده نو ته هم ډېر مزېدارې یاره چانس دې وهلی دی قسمت دې وړی دی څه یوه هوره دې په قسمت کې رسېدلې ده موږ خو په قسمت باندې خوار یو چېرته مې اوس هم په نصیب کې ونه رسېدلی یاره خو بس وی هلکه زرداري دا شاه زلمیان د کوم ځای دي دا خو ماشاءالله ښه دي منډلي سنډلي او وختلي زلمیان دي ښه ما یاره ستا په ځوانۍ باندې مې شک راغی لکه زرداري دا څوک دي او څوک نه دي دا خو نه وي ما دلته وکته په دې کلي کې وی بېنظیرې زما ښځې ګندګیرې تا له خو ښه معلومات کې افغانستان ته روسان راغلي ول نو دوی دلته مهاجر شي او زما ورسره دوستي او یارانه پیدا شوه او په دې شاته کور کې اوسېږي او دا یو خو په دلته لونه کې دغه پټي ریبي او دا یو چې دا پکې کباړي د کباړ غونډۍ رښتیا وي بېنظیرې بس غریبانان یو او څوک افغانان یو د چندې به زموږ په وطن کې جنګ شو او زه د راغلې خپله غریبي کومه او په ډېرانونو ګرځم بس کباړ مباګ راغونډومه او ګزاره پرې کومه خو د ماما لور ډېر ښایسته ښکلې ځواني لري ښه د ځوانۍ نه د جار شمه بېنظیرې به زه هم دغه تشاته کورونو کې اوسېږم او مازدیګر کې بس راوځم دوه درې وزې مې ځان سره ساتلي دي او دغه د پټي له کومه او خپله ګزاره پرې کومه بس راوتی یم د الله په فضل سره ښه وی تاسو نه د بېنظیره قربان شي تاسو نه د بېنظیره جار شي که نو لوګې شي ماړوګان دي شي درته خو دا راته وایي که نه ستاسو په غریبۍ مې زړه درد وکړو خو دا خو راته وایي که نه چې روسان خو اوس د افغانستان نه تللي دي نو تاسو خپل وطن ته ولې نه ځئ لاړ شئ او بس خپل وطن ته که دلته دا کارونه کوئ که نه یاره نه کېږي که نه ګزاره نه کېږي که نه بېنظیرې داسې چل دی که نه چې به دغه پکور ماما خو به لاړ شي وزې به ساتي او پټي به ریبي خو زه خو کباړ غونډومه که نه په افغانستان کې دومره کباړه نشته دی په دې پاکستان کې د کاروبار ښه دی د کباړو نو کباړو ته یې څارمه که نه څه وکړمه بېنظیرې بس نه کېږي یاره وی بېنظیره د تاسو نه قربان شي تاسو نه د بېنظیره لوګی شي نو په افغانستان کې خو روسان تللي دي او ټانکونه راغورځېدلي دي جازونه راغورځېدلي دي کباړ څومره ډېر دی تاسو به ډېر چلئ که نه تاسو دواړه به لاړ شئ افغانستان ته او کباب مبار به ماته راوړئ او دومره خو اسانه کار نه دی ډېر چل دی که نه چې ډلې جوړې کړئ ډلې او په ډلو باندې ماته راورسوئ او کله مو چا سامان دلته راوړو که نه په وطن کې مو بربادي شروع کړه نو به تاسو ته ښایسته زندګي درکړمه بنګله به درکړمه او دغه ټول پټي تاسو ته ښکاري که نه چې تر کومې پورې ستاسو نظر لګېږي دا ټول ځایونه به زه تاسو درکړمه او غوړ به مو ساتمه زما لپاره به دا کار ونه کوي وی بېنظیرې ستا دپاره خو افغانستان رانول څه کې چې د دوزخ کندې ته م ځان غورځوم دا خو افغانستان دی ته بېغمه شه تا اوس دا کار د اوزو والا ته وسپارو او اوزو والا په جګو جګو غرونو خېږي تا له خو ښه پته ده که نه بېغمه شه په افغانستان کې به رانه څوک ښه ورځ ونه ګوري چې تر څو پورې دا پکول ماما او دا د اوزو والا ژوندی ته بېغمه شه او بېنظیر ګلي د کباړو کار خو ماته پرېږده د خیره سره کوم شیونه چې خراب شوي دي جادونه دي که ټانګونه دي که ډاکسونه دي او که ګاډي دي هغه به درته راوړمه د خیره ستا د دې ښایست دپاره نه دی مکمل دغه روغ شیونه به درته کباړ کړمه او تا له به د دې خپو منځ ته د خیره سره راوړمه بېغمه شه بېنظیرې د ښایست نه دې لوګی شمه ها افغانستان دی چا خبره سپلی واخله آفرین هره مور د کینی او ستاسو غوندې ځوانان دې راوړي او هنډسم هلکان دې راوړي چې په بېنظیره باندې لوګی شي لوګی وایي که په افغانستان کې شهید نه شوې او وپکور ماما نوم خو دې نه راځي او حکمتیار ګله نو په هیرامنډۍ کې به هورې درکومه د چا د قصده ورځئ پې زما د لاسوری ستاسو په سره دی بی کباړه به غونډومه افغانستان به ورانومه بېنظیرې ته به راوړمه او مسعود ګله جي لاس راکوه چې د کابل په طرف ځونه او لاس راکوه چې د کابل په طرف ځونه او هورې به ګټمه